थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब। पदी जिनेस चलू शो इंस्पेक्टर साहब जिद पोयोम इंस्पेक्टर साहब पदी जीने बांधे दौरा रागले दा او دا یو داسې دوره ده چې څه معمولي دوره نه ده ګورې په دې جینۍ د کوی کاف غټ غټ دیوان او پیریان پې ناست دي ډاکټر لیبوزا نه کنه انسپکټر صاحب دا د ډاکټرانو کار نه دی په دې چې کوم دیوان ناست دي نو هغه دیوان راکوزولو دپاره تاسو سره د دیوانو یو پلان دی چې په دې حوالات کې بندیوان دی ته د بدماش رحیم خان خبره کې ستا پلاستیک په دې ټوکره کې 1500 روپۍ واچوم که دی بدماش دی نو ستاسو دپاره به بدماش وي خو د دې جینۍ دپاره او د دې د مینې ټوکرۍ دپاره هغه د دې میړه دی اوس که ته د دې جینۍ میړه پرېږدې نو ځان سره به ښه کې او که نه پرېږدې یا دې جینۍ ته څه نقصان ورسېدو یا په دې باندې چرته یو میږی موښتو یا په ناجایزه ځای وله چا چکو لګولو نو زه به ستا د قانون په پوزه باندې چکو لګو دې پرېږدې لکه ها پرېږده خو خدای دې تا سره خوږ کړي خدای دې ستا وعدو کړي او که یو دې شوي نو دویم زه رحیم نشم پرېښودی دا مجرم دی او مجرم به دم نه وي ته وځه جینۍ دلته نه ځه داسې مه کوه انسپکټر صاحب ګوره که دومره مینت مونږ باچا ته کړی نو مونږ له به یې لور راکړې وه ګوره که ته مونږ له رحیم بار نشي راوستی که نه نو دا جینۍ دننه ور پرېږده ولې چې چرګ د بغیر د چرګې نه ازار کوي بیا زه بغیر جرم نه څوک نشم دننه کولی انسپکټره نو بیا خپله ټوپۍ کوزه خو زما په خپو کې کېدو سلام وکړه ځکه چې زه انکار نه منم تا زه په څه بیړه ووالم او اولداره دام ورسره دننه کوي ډېره ډېره مهرباني شابه 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 زر کوه رحیمه دا څه کېږي دا هغه څه کېږي چې د دنیا په یو حوالات کې نه کېږي دا خو لا تا د مینې پاټو کتو مخکې ګوره چې څونه څونه لوبې ویله کېږي او پته نشته چې څه کېږي ای جینۍ دا حوالات یې څه کم نباغ نه دی بار وځه انسپکټر صاحب په دې جینۍ کې د بجلۍ هغه بربنډ تارونه دي که ګوتې دې وله وروړې نو په تا باندې به یو داسې پرچه کټ شي چې ته به د ځان نم لاس ووینځې او د دې وردی نم تاسو دواړه په ما پسې څه لګېدلي یې نوکرۍ نه مې وباسئ بار وځه ته راځه که نه چې زه تا لږ بار وباسم ته اوس کور ته لاړه شه سمینې د اوسپنې دا پنجره زما لار هېڅ چرې نشي نیولی او کله چې زما زړه غواړي نو زه بهر ته راتلی شم خو د راتلو نه مخکې به زه د هغه سړي قبر جوړوم چا چې زما د استاد بېعزتي کړې ده